یو صحابی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل یا رسول الله ته موږ ته د مسلمان قوم خصلتونه عادتونه بیان کړه. مقصد یې دا و چې د مسلمان قوم هغه خصلتونه عادتونه موږ په ځان کې راولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو صفات د مسلمان قوم و دې صحابي ته بیان کو چې هغه صفات نن زموږ ستی په معاشره کې نافید او نه هونې کې برابر دي. اول صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې صحابي ته بیان کړي چې د مؤمن صفت دا دی چې دی به همدرد دی د بل مؤمن سره، دی به د بل مؤمن خیرخواه، د مؤمن غم پریشانی تکلیف دا به دی د ځان غم پریشانی او تکلیف بولي. دا د مؤمن صفت دی. د مؤمن په کار دی چې دغه خصلت دی دی د بل مسلمان غم د خپل ځان غم وبولي، د بل مسلمان پریشانی د ځان پریشانی وبولي، د بل مسلمان دک او درد دا د ځان دک او درد وبولي. او دا نن زموږ په معاشره کې نافید او نه هونې کې برابر دی، بلکې د بل په غم کې ځان شریکول څه کوي، بلکې مؤمن د بل مؤمن په درد او په تکلیف باندې خوشحاله کیږي، مزاق یې وړاوي، د ده دغه کمزوري و نورو خلکو ته بیانوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلمان قوم اول صفت دا بیان کی چې مؤمن به د بل مؤمن د پاره همدرد او خیرخواه وي. د بایزید بسطامی رحمت الله علیه په باره کې راځي وایي دی روان پر لاره باندې یو ځوان و، هغه دا رباب وهي موسیقي سروز. بایزید بسطامی رحمت الله علیه و دې ځوان ته ویل چې دا موسیقي د میوزک دی، تا اگر د وخت و دې ته ورکړی دی، الله پاک و تا ته دا وخت ډېر قیمتي سرمایه درکړې ده. دغه وخت او دا سرمایه پکار دی چې ته پر یو دی شي باندې ولګوې چې ستا رب له تا راضي سي. او دا موسیقي دا سروز نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت دی بایزید بسطامی ورته ویل چې دا په زړه کې نفاق داسې راشنه کوي لکه د پسرلي باران چې پر شمځکه باندې اوري واښه څنګه راشنه کوي. نو ته دا ځواني دا وخت تا پر دا موسیقي باندې لګوې او موسیقي او دا سروز په زړه کې نفاق دا رقم راشنه کوي لکه د پسرلي باران چې واښه څنګه راشنه کوي. هغه ځوان یو لوفر ځوان و، هغه له بایزید بسطامي سره دا خپل رباب راخطا کړي. بایزید بسطامي پر دا سر باندې و، سر یې ورمات کړي. بایزید بسطامي خپل کور لره رالی، کور ته چې رالی نو خپل شاگردان یا موریدان راوغوښتو چې دوی په بازار کې د دې رباب پوښتنه وکړي چې د دې څو قیمت دی. هغه ولاړو پوښتنه یې وکړه چې د دې دونه قیمت دی، دغونه پیسې یې و دا خپل شاګرد ته په لاس ورکړي چې دا پلان سړي لره وروړه، ما و ده ته دعوت ورکړي، د زه په رباب باندې پر سر باندې وولم، رباب یې مات سو، دا د رباب قیمت بیرته ورکړه. اوس بایزید بسطامي له ده سره همدردي کوله، د ده خیرخواهي کوله چې دا زندګي ډېر قیمتي سرمایه ده، الله پاک و انسان ته ورکړې ده. دا زندګي په کار دی چې پر یو قیمتي شي باندې ولګېږي، دا همدردي او خیرخواهي ورسره کوله. هغه د ده د همدردي بدله په تلخي او په ترخوالي سره ورکړله.
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مؤمن صفت دا دی چې دی به همدرد دی، دی به همدردي کوي، او که یو څوک ستا د همدردۍ بدله په تلخي سره درکړي، په بد اخلاقي سره درکړي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته به مزید همدردي ورسره کوې. او پر دې حدیث باندې بایزید بسطامي حرف په حرف باندې عمل کړی، د همدردي ورسره وکړل، خیرخواهي ورسره کول، او هغه د همدردۍ جواب په تلخي او په ترخوالي سره ورکوي، لیکن د مزید نور همدردي ورسره وکړه چې د کوم رباب مات سوی ولو هغه قیمت هم ورکړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مؤمن یو صفت دا دی چې دی به همدرد دی، او که یو سړی ستا د همدردۍ بدله په تریخوالي، په بد اخلاقي او په تلخي سره درکړي، ته به مزید هغه همدردي ورسره کوې. لکه بایزید بسطامي چې هغه ځوان ته دا وویل چې دا میوزک او دا سروز په زړه کې نفاق راشنه کوي. اوس منافقت صرف دا نه دی چې زه و تا ته یوه خبره کوم و دا بل ته بله خبره کوم، دا منافقت دی. علما کرام لیکي چې یو زوی پلار بولي، مني چې دا زما پلار دی، لیکن اطاعت او فرمانبرداري نه کوي، دا هم منافقت دی. یو کشر ورور مشر ورور بولي چې دا زما مشر دی، لیکن په خوله یې نه کوي، دا هم عملي منافقت دی. یو بیبي خپل خاوند بولي، د دې اعتراف کوي چې دا زما خاوند دی، لیکن د خاوند هغه خدمت نه کوي، احترام یې نه کوي، په خوله یې نه کوي، دا هم منافقت دی. او دا نن په دا معاشره کې عام ده که نه ده؟ او د دې اثر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا سروز او موسیقي دا په زړه کې نفاق دا رقم راشنه کوي، لکه د پسرلي باران چې دا واښه څنګه راشنه کوي. نو د مؤمن یو صفت نبی علیه الصلاة والسلام و دې صحابي ته دا بیان کوي چې مؤمن به همدرد دی. دویم صفت نبی علیه الصلاة والسلام و دې صحابي ته دا بیان کوي چې ته له چا سره همدردي وکړې، له چا سره احسان وکړې، نیکي وکړې، خیرخواهي وکړې، بیا دا احسان او دا همدردي مه پر جتلاوه، احسان مه پر اچوه، د دې عوض او بدله مه ځینې غواړه. ولی تا چې له کوم چا سره احسان کړی ده، همدردي دې کړې ده، دا دې د الله حکم او د الله د رسول د حکم مطابق کړی ده، د دې عوض او بدله له الله څخه غواړه، او الله دا ستا د همدردۍ عوض خامخا تا ته درکوي. ته مه جتلاوه، مه بیانوه. دا نیکي علما کرام د دې مثال بیانوي چې د دې مثال د دغه بلپ دی، د دې بلپ روشني نه پټېږي، دا چې هر څونه له تا څخه لیري که د هغه غره په سر کې دا بلپ لګېږي، که څه هم دا روشني تا ته نه رارسېږي، لیکن دکایي تا ته درکوي، تا ته ښکاره کېږي. دا نیکي له چا سره کول
دا پټیږي نه، دا بلب ځان نشي پټولی. دا چې د هغه غره په سر کې لګېږي هم دا روشني یې تا ته معلومېږي. ځکه پښتانه وایي نیکي وکړه سمندر ته ورتسکه، لیکن تا لره په ښه درځي. نو نبی علیه الصلاة والسلام څخه دې صحابي پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله د مسلمان قوم هغه خصلت، هغه عادت، هغه صفت موږ ته بیان کړه چې موږ یې په ځان کې راولو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې مسلمان قوم مؤمن یو صفت دا دی چې دی به همدرد دی، دی به د بل مؤمن همدردي او خیرخواهي به ورسره وي. دویم صفت یې دا دی د مؤمن چې دی له چا سره نیکي او احسان وکړي بیا بې جتلاویي نه باندې. بایزید بستامي رحمت الله علیه د ده یو همسایه و غیر مسلم. دا د غیر مسلم همسایه په کور کې به هره شپه د یو کښینې ژړا وه، د شیدو کښینی و، همیشه ګرده شپه بې ژړل. بایزید بستامي پوښتنه وکړه چې دا کښینی د شپې ګرده شپه ولې ژاړي؟ نو تحقیق چې وکړي په تحقیق کې ورده ته وویل سو چې د ده مور د نه خوراکه څخه چې نیستي ده کاختي ده، دا مور یې ځان پره نه مړوي، په سینه کې شیدې نسته، دا کښینی له لوږې څخه ژاړي ګرده شپه. غیر مسلم. بایزید بستامي په دا سهار وایي دوکاندار ته وویل چې دا زما همسایه غیر مسلم دی، دې لره هره ورځ دونه وړه او وراسته وه. پوښتنه یې وکړه چې د دوی څو وړه کېږي او دوی ته به دا وایه نه چې دا ستا همسایه پیسې راکوي، دا به هم نه ورته بیان، هره ورځ دونه وړه وراسته. نو دا دوکاندار به وړه وراستول، بایزید بستامي رحمت الله علیه به پیسې ورکولې، و دا همسایه ته دا پته نه لګېده چې دا وړه څوک راستي. لیکن د هغه کښیني بیا به هم ژړا هغه رقم. بایزید بستامي پوښتنه وکړه چې اوس خو هغه د خوراک ضرورت یې هم پوره سو، اوس دا کښینی ولې ژاړي؟ نو بیا دا ورته وویل سو چې دا د دوی په کور کې دا چراغ نسته، رڼا نه وي، تیاره وي، دا کښینی بیریږي، له بیرې څخه بغارې وایي چې رڼا نه وي. بایزید بستامي رحمت الله علیه و دې دوکاندار ته ویل چې دونه تیل هره ورځ وراسته وه چې د دوی کافي کېږي، چې د دوی کفایت کوي، دونه تیل هره ورځ وراسته وه. لیکن هېچا ته به دا نه وایه چې دا د وړو پیسې او دا د تیلو پیسې، دا ماته دا ستۍ همسایه بایزید راکوي. زموږ امت د جناب محمد رسول الله امت دا رقم امت تېر سوی دی. حسن بصري رحمت الله علیه یو قول دی، وکانوا الناس اوراقا لا شک به. یو وخت و چې دا امت دا پلداره باغچه وه، لا شک فیه، یوه کانټه اغځی نه و پکښې. داسې امت. وكان الناس اوراقا لا شك به
دا امت د جناب محمد رسول الله داسې وخت و چې دا پلداره باغچه وه، یو اغزی هم نه و پکښې کې، فسوار او شاک، او دا وګرځېدل د هغه کانټو د اغزیو ځنګل. لا ورق فیهم، یوه پلداره پوده نسته کې. نو نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمان قوم خصلت بیانوي چې د مسلمان قوم صفت دا دی چې دی به همدرد دی، او دویم صفت یې دا دی چې کله دی له چا سره همدردي وکړي، دا همدردي دا احسان دا بیا نه جتلاوي، بلکې د دې عوض له لویه ربه څخه غواړي. او دریم صفت نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي چې مؤمن به حریص نه، حرص به نه لري. حرص و دې ته ویل کېږي چې د انسان تر ضرورت زیات شیان له ده سره موجود دي، لیکن بیا هم دی مطمئنه نه چې څه مې نور هم درلوده، یو څه مې نور شیان هم درلوده، نه حلال ګوري نه حرام، نه جایز ګوري نه ناجایزه. نبی علیه الصلاة والسلام د مؤمن دریم صفت دا بیانوي چې مؤمن به حریص نه، او دا حرص داسې بیماري ده د انسان به تمام ضرورتونه پرې، لیکن بیا به هم هلې ځلې کوي، مړېږي نه. په یو روایت کې بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا حرص داسې بیماري ده که د یو سړي دوې وادۍ د سوني، دوې شیلې وادۍ د سوني یي، دی وایي چې یو درېیمه مې هم درلود، او چې درې وادۍ شیلې د سوني سي، دی وایي چې یو څلورمه مې هم درلوده. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دا سړي خوله نه ډکېږي، دا نه مړېږي، دا به د کبر په خاورو سره د خوله ډکېږي. او په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسان پر هر شي باندې بوړاپه راځي، لیکن پر دوه شیانو بوړاپه نه راځي. یعنې پر دا سترګو بوړاپه راځي، د سترګو دید کمزوری سي، پر غوږو باندې بوړاپه راځي، د سترګو هغه قوت د اورېدلو یې کمزوری سي، پر لاس او پر پښو یې بوړاپه راځي، پر دماغ یې بوړاپه راځي، لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پر دوو شیانو یې بوړاپه نه راځي، یو پر حرص یې نه کمزوری کېږي، بل دا اوږده امیدونه. د انسان به څو زندگی پاتې، څو عمر به پاتې، لیکن ده به په خپل زړه کې د 50 کالو منصوبه جوړه کړي. هلکه 50 کاله ستا زندگی پاته ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسان پر هر شي باندې بوړاپه راځي، لیکن یو پر حرص بل پر امیدو باندې بوړاپه نه راځي. او علماء کرام لیکي چې 6 شیان
دا د مسلمان دپاره لازمي دي. یو دا چې دی دونه علم پکار دی چې حاصل کړي چې د آخرت په معاملاتو کې د ده رهنمایي کوي. دویم د ده یو داسې ملګری د ده دپاره ضروري دی چې پر نیکو اعمالو باندې وده ته ترغیب ورکوي او له ګناهو څخه یې راګرځي. دریم دا چې هر سړی پکار دی خپل دشمن وپېژني او دی له هغه څخه ځان وساتي. د مؤمن دشمن شیطان دی. دریم دا چې دی په دا کائنات کې غور او فکر کوي. خشکي باران سي، باران یې بېرته لمر راوخیږي، شپه یې ورځ سي، ورځ یې بېرته شپه سي. د دې یو خالق او یو مالک ستا، ډېر د قدرت والا خالق او مالک دی. دا د اختلاف په دې کائنات کې د دې یو مالک او یو خالق ستا او هغه زموږ رب دی. و دا ته دی متوجه شي. دا پکار دی چې هر مسلمان وپېژني. بل دا ته مؤمن دپاره دا لازمي ده چې دی د عدل او د انصاف زندگی تېروي. که په کور کې، که په کلي کې، که په محله کې. او که ته ظلم کوې، ناجایزه کوې، زیادتۍ کوې، دا له کوم چا سره چې ته ظلم او زیادتي او ناجایزه کوې، دا رب لري او د دې رب یو عدالت دی. دا به قایمیږي. هغه به ستا مدعي او ته بې مدعا علیه په هغه عدالت کې به درېږي. او بل دا چې انسان مرګ لري او دا مرګ یو تیاری غواړي چې ته کراچي له راځې د 5 ورځو دپاره. نو په کراچي کې چې ستا کوم شیان ضرورتونه یې هغه ته پوره کوې که نه پوره کوې. نو موږ قبر له راځو، آخرت له راځو او هغه تیاری نه غواړي چې سړی د 5 شپو دپاره ځي، په سفر تیاری کوي او چې قبر له راځي، دا قبر له به بغیر د تیاری سړی ځي. نو نبي علیه الصلاة والسلام و دې صحابي ته ویل چې د مؤمن بل صفت دا دی چې په ده کې به حرص نه وي. الله پاک عزت در کړی دی، حلال روزي در کړی ده، فی الحال ستا ضرورت پردی پکار دی د دغه رب شکر ادا کړي. ناجایز، ناروا، دوکه، ملاوت له دې څخه ځان وګورې، له رشوت، له سود څخه ځان وګورې. الله پاک ضرورتونه در پر کړي دي، د دغه رب شکر انسان پکار دی چې ادا کړي. حرص له زړه څخه وباسي. څلورم صفت نبی علیه الصلاة والسلام و دې صحابي ته د مسلمان قوم بیان کوي چې د مسلمان قوم صفت دا دی، خصلت او عادت دا دی چې دی و دنیا ته پر دین باندې ترجیح نه ورکوي. چې دنیا او له دین سره مخامخ سي، دی دین خپلوي، دنیا پرېږدي. لکه اوس مثلا یو دکاندار دی، ګراک ورالی، دا ګراک سره که دی مصروفه سي
په داخل د پروخ دلته جومات لمونځ جن درېږي او جن تېرېږي نو که چیرې د جومات پرېښوی ا د ګراک و نفت یې وکتل لمونځ یې پرېښوی ګواکې ده و دنیا ته ترجیح ورکړه پر دین باندې او که ده و ګراک ته دا وویل چې د جومات ټیم دی درځه دواړه به د جومات لمونځ هم وکړو د الله فریضه به ادا کړو بیا به راسو خپله سودا آخر د پروخ به وکړو نو ګواکې ده و دین ته ترجیح ورکړه پر دنیا باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مؤمن بل خصلت دا دی چې دی و دنیا ته ترجیح نه ورکوي پر دین باندې بلکې و دین ته ترجیح ورکوي پر دنیا باندې او په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ګرد دنیا د یوه لمانځه په مقابله کې دی د لکه هغه قطره و سمندر ته چې واخلي یعنې یو لمونځ دی لکه سمندر او دا ګرد دنیا دی د لکه یوه قطره دا سړی به ډېر بېوقوفه نه وي چې و قطرې ته پر سمندر باندې ترجیح ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د سود د حرمت حکم بیان کوي چې له ننه بعد سود حرام دی او نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي چې تر ټولو مخکې زه د خپل آقا عباس سود معافوم یو سود دی یو اصل مال نو نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي چې زه د خپل آقا عباس دا د نبی علیه الصلاة والسلام آقاو چې زه د ده هغه سود معافوم چې ده چاته پیسې په سود ورکړي دي د الله له طرفه د الله حکم رالی چې سود حرام سو نو هغو ته دا د زما د آقا سود معاف دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ولاړ سو ول زه صرف سود نه زه اصل مال هم ما معاف کړی یعنی ما چې کم اصل مال و خلکو ته ورکړی دی صرف سود نه دی ورته معاف ما هغه اصل مال هم معاف د معافۍ اعلان زه کوم او الله پاک چې سړی و دین ته ترجیح ورکړي پر دنیا باندې الله پاک ناقدره نه دی چې زموږ د دغه عمل ناقدري به کوي علماء کرام لیکي چې حضرت عباس و خاندان ته و نسل ته الله پاک دا اعزاز ورکړي چې دا هغه اصل مال هم معاف کړي 1500 کاله د مسلمانانو حکومت د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په خاندان کې و عباسي خلفا چې بولي 1500 کال الله پاک و دوی ته حکومت ورکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام و دې صحابي ته د مسلمان قوم خصلت بیانوي چې مسلمان قوم یو صفت دا دی چې دی به همدرد دی دی به د بل مسلمان خیرخواهی د بل مؤمن غم به د ځان غم بولي د بل مؤمن پریشانی به د ځان پریشانی بولي دا د مسلمان قوم صفت دی یو دویم صفت نبی علیه الصلاة والسلام و دې صحابي ته فرمایي
چې د مسلمان قوم خصلت دا دی چې دی همدردي وکړي، دا همدردي به بیا نه پر جتلاوي. دریم خصلت د مسلمان قوم دا دی چې دی به حریص نه، حرص به په ده کې نه، په ده کې به قناعت وي. څلورم خصلت د مسلمان قوم دا دی چې دی به و دنیا ته پر دین باندې ترجیح نه ورکوي، بلکې و دین ته به پر دنیا باندې ترجیح ورکوي. او پنځم خصلت نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمان قوم بیان کی چې د مسلمان قوم به صفت دی چې دی به پر رسم او پر رواج باندې به زما و سنتو ته ترجیح ورکوي. د قوم د برادرۍ د علاقې رسم او رواج دا به زما د سنتو په مقابله کې پرېږدي. زندگی به زما د طریقې مطابق تیروي. علماء کرام لیکي ګوره موږ چې دا لمونځ کوو جماعت، نو یو امام یې چې دا امام که پر قیام و موږ ګرده پر قیام، که امام رکوع لره ولاړی موږ ګرده رکوع لره، که امام پر سجده و موږ ټوله پر سجده باندې. که چیرې په دې جماعت کې یو سړی دا رقم وي چې امام رکوع لره ځي دی پر قیام، چې امام سجدې لره ځي دی پر رکوع یا پر قیام، د دا سړي لمونځ صحیح دی؟ نه دی صحیح. ولې د امام مخالفت یې وکړ، لیکن دا امامت صغرا دی چې زموږ لمونځ د امام په مخالفت کې نه صحیح کېږي. او جناب محمد رسول الله زموږ د ګردې زندګۍ امام دی، زموږ د ګردې زندګۍ امام جناب محمد رسول الله دی. که موږ په کور کې یو، که موږ د باندې یو، که په کاروبار کې یو، که غم وي، که شادي، که زموږ انفرادي زندگی، که زموږ اجتماعي زندگی، زموږ امام جناب محمد رسول الله دی. هغه خوراک څنګه کوي د هغه مطابق خوراک کول، هغه په کور کې څنګه زندگی تیروله هغه رقم زندگی تیرول، هغه له همسایه سره څنګه سلوک و هغه رقم سلوک خپلول. نو دا دین اسلام بیا الله پاک له موږ څخه قبلوي. او که زموږ زندگی د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق نه وه، دا زندگی الله پاک نه قبلوي. اوس دا د سهار لمونځ دی، 2 رکعاته فرض موږ ورته کوو. نو که یو سړی راولاړ سو د 2 رکعاتو بجایه 4 رکعاته کول، اضافه یې کې وکړه، په کار د دا خو نو نور الله پاک ته ورنږدې سي. ولې خو قیام یې هم زیاته سوه، رکوع یې هم زیاتې سولې، سجدې هم زیاتې سولې. لیکن ته یې ووایاست که یو سړی د سهار لمونځ د 2 رکعاتو بجایه 4 رکعاته کوي، د دا سړي دا لمونځ صحیح دی؟ نه دی صحیح. ولې؟ ځکه دا لمونځ د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق نه دی. نو چې یو لمونځ د نبي علیه الصلاة والسلام د طریقې مطابق نشي، دا لمونځ الله پاک نه قبلوي. نو دا زموږ ستوی دا زندگی کم د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق نه وه، دا زندگی الله پاک نه قبلوي.
او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت او طریقه دا په مثال د نوح علیه الصلاة والسلام د کشتۍ سره ده چې کله سیلاب رالی کم خلق چې د نوح علیه الصلاة والسلام په کشتۍ کې کښېنستل هغو نجات پیدا کوي که نه کوي پیدا او کم خلق چې له کشتۍ څخه پاته سول هغه غرق او تباه سو که نه سو تباه دا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا د نوح علیه الصلاة والسلام کشتۍ ده د فتنې او د فساد چې د بېدینۍ سیلابونه را روان دي کم سړی که په دغه وخت کې د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق کې زندگی تیروله دا داسې دی لکه د سیلاب په وخت کې چې د نوح علیه الصلاة والسلام په کشتۍ کې کښېنستی نو هغه نجات پیدا کوي که نه پیدا دا سړی به هم نجات پیدا کوي او کم سړی که له دې کشتۍ څخه پاته سو د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق کې زندگی نه وګرځوله نو دا دی دی لکه د نوح علیه الصلاة والسلام له کشتۍ چې پاته سي هغه غرق سول که نه سول غرق دا به هم غرقېږي په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړي چې زما د سنت او زما د طریقې مطابق زندگی تیروله الله پاک یې په څلورو طریقو سره نازوي په څلورو طریقو سره الله پاک انعامات ورکوي یو انعام دا پرکوي چې د نیکو خلکو په زړو کې الله پاک د دا سړي محبت اچي نیکان خلک دینداره خلک د دې به له تا سره محبت دي که تا د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق زندگی تیروله نیکان خلک چې تهجد ته راپورته کېږي تا ته به دعاوې کوي دی که پر بیت الله شریف یې ګرځېدی طواف یې کوئ دی به تا دپاره دعاوې کوي له تا سره بې محبت دی دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې زما د طریقې مطابق زندگی تیروي د فاسقانو د فاجرانو په زړو کې د دا سړي الله پاک رعب او دبدبه اچي د فاسقانو خلکو په زړو کې به ستا دبدبه وي رعب وي او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې زما د طریقې مطابق زندگی تیروي الله پاک د رزق پراخي پر راولي رزق به پراخ او څلورم الله پاک په دین کې مضبوطي ورنصیب کوي پر دا دین باندې به په مضبوطۍ سره ولاړ اوس دا صفات د مسلمان چې نبی علیه الصلاة والسلام بیان کو پکار دی چې هر مسلمان یې په خپله زندگی کې راولي همدردي او چې همدردي وکړې بیا پر هغه باندې احسان مه اچوئ دویم دا چې حرص له زړه څخه وباسو چې زه د مور په نس کې وم ماته رزق چا راکوي بیا چې زه کشنی پیدا سوم پر یوه شي ما قدرت نه درلودی په هغه وخت کې زه چا ساتلم و چې زه ځوان سولم په ښه په بد پوه سولم اوس به رزق نه کم پیدا نو حرامې طریقې په کار دی چې موږ نه کړو خپلې حلالې طریقې حرص له زړه څخه وباسو بل دا صفت په ځان کې پیدا کړو چې همیشه و دین ته ترجیح پر دنیا باندې ورکړو دنیا د دین که ټکراو سره رالی موږ و دین ته ترجیح ورکړو دنیا پرېږدو او بل دا چې خپل قومي رسمونه رواجونه
د علاقې رسم او رواج دا پریږدو د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق زندگی تیرو دا 15 صفات په ځان کې راولو د دې قصد و اراده خو به کوو چې دا به په زندگی کې راولو که به نه راولو